بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله د الله جل جلاله په توفیق سره موږ او تاسو دریم نمبر حدیث شروع کوو. دوه احادیث موږ او تاسو ویلې، نن ان شاء الله دریم حدیث ده. دریم حدیث نه هم د اسلام د ارکانو په اړه باندې ده. که تاسو نو څوک پوښتنه وکړي په ابتدا کې چې اسلام او ایمان دا موږ تاسو ولوسته کنه، او اسلام مثلا و کلمې ویل شهادتین چې ورته وایي کنه، او همدارنګه مونځ کول، روژه، زکات، حج، دا اسلام اساسی ارکان دي. په همدې اړه باندې نن مستقل حدیث هم راغلی ده، هغه به هم ان شاء الله ووایو. خو له دې نه مخکې چې دا شروع کړو، یوه پوښتنه به وکړو، د هغه جواب به ان شاء الله تاسو راکوئ چې اسلام او ایمان کې څه فرق ده. دا اسانه موضوع ده کنه، موږ تاسو ویلې وه، نو ستاسو جواب به څه چې اسلام او ایمان دې کې څه فرق ده؟ آفرین. هر وخت چې مسلمان یو چاته وویل شي کنه، نو په دې کې مسلمان یو دانه چې ذکر شي، یو دانه کنه، په دې کې دواړه بیا راځي. صحیح ده چې مثلا ووایي دا زه مسلمان یم، مطلب دا چې مسلمان او مؤمن دواړه یم. صحیح ده کنه. یا مثلا ووایي زه مؤمن یم، مطلب دا چې مسلمان هم یم مؤمن هم یم، دواړه پکې راځي. دومره ده چې اسلام ظاهري کارونه ته ویل کېږي، کوم چې لیدل کېږي په سترګو باندې. صحیح ده. او ایمان چې ده دا باطني شیانو ته وایي، کوم چې زړه سره تعلق لري، عقیدې سره، فکر سره، باور سره تعلق لري. صحیح ده کنه. اوس یو نفر اعلان وکړي چې زه مسلمان یم، صحیح شو، دا مسلمان شو، نو آیا دا مؤمن ده کنه؟ دا د انسان پورې خپل تعلق لري چې ده خو اسلام په ظاهره باندې اعلان وکړ. آیا زړه کې هم دا خبره ننوتلې ده او کنه؟ له زړه نه هم دا اسلام منلی او کنه ده منلی کنه؟ دې ته بیا ایمان وایي. نو د ایمان درجه دا لوړه ده، اوچته ده، چې یو سړی په رښتیا سره الله جل جلاله ومني، له زړه نه یې ومني چې هو بالکل یقیني، واقعي، او منطق هم دا مني، عقل هم دا مني، اسلام هم دا وایي، زما زړه هم دا مني چې خامخا الله جل جلاله شته ده او حق ذات، بل داسې رب نشته ده کنه، یوازې او یوازې ده، تنها ده، دا ټول کارونه هغه کوي، موږ هم هغه پیدا کړي. نو دا چې زړه نه په دې باندې باور وکړي، دې ته ویل کېږي مؤمن، او دې ته ویل کېږي چې ایمان. دا انسان ایمان لري. صحیح شوه. نو ظاهري عملونو ته دا په اسلام کې راځي، ظاهري عملونه، او باطني باور او یقین چې انسان کوي، دا له ایمان سره تړاو لري. صحیح ده کنه. موږ تاسو بالکل چې یو سړی په ظاهره باندې اقرار وکړي چې زه مسلمان یم، الله منم، پیغمبر منم، آخرت او په تقدیر باندې هم، بیا وروسته باید سړی له زړه نه هم دا شیان ومني، له زړه نه هم ووایي چې بالکل دا څه چې ما په خوله ویلې دا هسې هوایي مې نه دي ویلي او نه مې سرسره کې ویلي دي، بلکې له زړه نه په دې باندې باور او یقین لرم. نو دغه انسان رښتیا هم چې کامیابیږي. نو صرف په ژبه باندې اقرار کول دا کفایت کوي؟ سړی په ژبه اقرار وکړي چې زه مسلمان یم، بس نه، دا کفایت نه کوي، بلکې سړی باید په دې باندې پوه شي چې دا زه څه وایم کنه. د دې وجې نه دغه مسلمانان چې کافران مسلمانان کوي، نو اول یې پوهوي چې کلمه څه معنی. ښه ځان مطمئن که، ځان یقیني که، باور ور باندې وکړه، نو بیا په خوله باندې ووایه چې بالکل دا څه باندې چې زه پوه شوم، په دې باندې د زړه نه باور کوم، دغه په ژبه باندې هم وایم. په زړه باندې منل ډېر ضرور دي. که یو سړی فقط په ظاهره باندې وایي چې زه مسلمان یم کنه، نو دې ته منافق وایي. په زړه کې وایي چې یاره زما شک ده، یاره زه وایم چې دا صحیح به نه وي، یاره دا نور دینونه هم شته دي بغیر له اسلام نه کنه، کېدای شي ملایکې به نه وي، ځکه ما په سترګو نه دي لیدلي، نعوذ بالله. یا تقدیر څه معنا چې الله لیکلی. په دې کې خو موږ الحمدلله ډېرې خبرې وکړې تفصیلي کنه، او انشاءالله ستاسو ذهنونه به ورباندې خلاص شوي وي، چاته خو به شک وشو بس شی پاتې نه وي انشاءالله کنه. نو ډېر تفصیلي خبرې هم په دې اړه باندې کړې وي. اوس یو سړی راجي کېږي صرف په ظاهري ډول باندې مني، یا ورکې شک کوي، یا په یقین نه کوي، نو دا سړی دې سړی ته موږ مؤمن نشو ویلی. دا سړی دغه اسلام چې د په ظاهره باندې په دې باندې اقرار کړی، دا ته نجات نشي ورکولی. پوه شوئ که نه؟ دا ته نجات نشي ورکولی. د قیامت په ورځ باندې دا انسان د مسلمانانو په صف کې نشي ودرېدلی. نو دا موږ تاسو چې په څه باندې باور لرو، یقین لرو، باید صرف په خولې باندې نه، باید د زړه نه هم یو انسان په دې باندې باور او یقین وکړي. نننی حدیث هم د اسلام ارکانو په اړه باندې ده. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی، یو صحابي وایي ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا خبره واورېده چې ویل وي
بني الاسلام علی خمس، اسلام دا په 5 شیانو باندې ولاړ دی. یعنی اسلام کې خو ډېرې خبرې دي، داسې خبره نشته چې اسلام دغه حل نه راوستلی کنه، بهترین حل ورته راوتلی دا. بل ورځ بازار کې یو چا سره مخامخ شو، هغه ویل وای دا قرآن شریف کې یا په احادیثو کې خو مونږ ډېر معلومات لرو او هر څه اوریدلی چې دا نارینه حقوق دي کنه، د انسانانو د نارینه حقوق دي او دا د ښځو حقوق دي او دا د ماشومانو حقوق دي او دا خو د دې دوه جنس چې لري خنثی چې ورته وایي کنه، نو د دې خو مونږ چېرته څه احکامات نه دي اورېدلي. حال دا چې دې په اړه باندې هم الحمدلله احکامات شته دي په اسلام کې، صحیح شو کنه. نو وړو خبرې چې هغه مونږ تاسو ته ضرورت لرو الحمدلله په اسلام کې واضح شوي. کېدای چې یو وخت کې یو چا سره علم نه یا پوه نشي یا تا ته صحیح جواب درنه کړي، خو دې معنا دا نه ده چې اسلام نیمګړی دی. نه، اسلام نیمګړی نه ده، دا زموږ ستاسو باور ده او یقین ده چې په اسلام کې الحمدلله هر څه شته دي. هغه که مونږ تاسو ورباندې پوه نشو یا وروسته یو څوک راشي او د هغه غلط تفسیر وکړي، نه د هغه پورې اړه لري، صحیح ده که نه. داسې هېڅ وخت کې هم نشي کېدی چې اسلام کې الحمدلله داسې یو حکم وي چې هغه مونږ ته واضحه شوی نه. ټول احکامات او د هر څه په اړه باندې مونږ تاسو ته معلومات راکړل شوي. اسلام کې خو خبرې ډېرې دي، خو دغه ده چې اساسي پایې د اسلام څو دي؟ 5 دي. یعنې لکه دلته د اسلام تشبیه د یوې بنا سره ورکړل شوی، یو بلډنګ سره چې هغه په 5 پایو باندې ولاړ، صحیح شو کنه. د یوې خیمې سره ورکړل شوی چې هغه په 5 پایو باندې ولاړ. نو که چېرته دا پایې ولاړې وي مطلب دا چې د اسلام ستا ولاړ ده، محفوظ ده او ته مسلمان یې. خو لیکن که دا پایه یوه دانه اخوا دېخوا شوه، خرابه شوه، راونړېده، مطلب دا چې دا ټوله خیمه یا دا ټول بلډنګ څنګه شو؟ د دې توازن خراب شو، صحیح شو کنه، او دا ګډ وډ شو، دا د اوسېدو قابل نه ده. نو د دې په خاطر باندې اساسي شیونه باید موږ تاسو په اسلام کې وپېژنو. ښه، اولنۍ بنا په اسلام کې هغه څه شی ده؟ کلمه ده، شهادت الله اله الا الله. دا چې یو انسان شهادت ورکړي چې نشته ده د عبادت لایق مگر یوازې او یوازې الله جل جلاله ده، وان محمد رسول الله، او یقینا محمد دا د الله جل جلاله پیغمبر. دا اولنۍ بنا شو. ته چې اسلام کې داخليږي د دې لارې داخليږي، صحیح شو. یو نفر دا کلمه نه ویلي بس ډایرکټ راولګيږي، بس په لکه او ډالر خرچ کوي او زه څه کوم د الله جل جلاله نه اجر او ثواب غواړم، صحیح شو. یو نفر دغه ډایرکټ مستقیما زکات وباسي، مسلمان نه د زکات وباسي، نو دا زکات ویستل ته کټه نه رسي. لکه اول به ته دا اول تادو خو به جوړې کنه، تادو به جوړې په اول کې لاغنه وروسته بیا په هغه باندې پورته بنا او هغه بکې پورته به ور باندې دا کور جوړوي. نو اولنۍ تادو او اساس هغه دا چې یو انسان الله ومني او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. که چېرته یو څوک الله ومني پیغمبر یې ونه مني، لکه یهود او نصارا، دوی کامیابه کېدلی شي د قیامت په ورځ؟ نشي کامیابېدی کنه، صحیح شو کنه. دا دوه اساسي شیونه دي په اسلام کې چې په دې باندې دا نور ټول احکامات ولاړ دي. یو انسان د پیغمبر علیه السلام ومنه چې دا یو بهترین انسان ده، دا زه منم، خو لیکن الله جل جلاله په ځای باندې الله په ځای باندې 3 خدایان مني، 2 خدایان مني، صحیح شو کنه. شرک، دا انسان هم مسلمان نشو. یوازې او یوازې د عبادت لایق به الله جل جلاله ګڼي او د هغه ترڅنګ به بیا محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه رالیږلی ده او موږ تاسو ته تعین کړی د هغه به د هغه خاص استازی ګڼي او ور باندې ایمان به لري. څنګه به ایمان لري دا موږ الحمدلله مخکې تفصیلي وضاحت ورکړی چې نبی علیه السلام باندې ایمان درلودل څه معنا، په الله باندې ایمان درلودل څه معنا، په دې اړه موږ تفصیلي خبرې کړې وې، بیا مخکې نظم. ښه، دا اولنۍ پایه شوه د اسلام. دویمه پایه د اسلام هغه دا ده و اقام الصلاه. اساسي خبره په اسلام کې د مونځ کول دي، صحیح شو کنه. سوال دا ده که چېرته یو انسان هغه را ولاړ شي او د اسلام د اساسي بنا چې شهادت ته دا بالکل اسلام شاهدي ورکړه، په اسلام کې را داخل شو، خو اوس عمل کې کمزوری ده، مونځ نه کوي، نو دې ته موږ مسلمان ویلی شو کنه، یا زکات نه ورکوي، صحیح شو، یا روژه نه نیسي، هر کال روژه راځي بېغمه یې خوري، بس هغه اردو کې متل ده کنه چې هغه به پښتون پوه شو روژه یې پوه شه کنه پښتانه، نو خلک روژې نه نیسي کنه. نو داس بعضې خلک دې حج ته نه ځي، الله دې فضل وکړي یو نفر نو بس په ضد کې راغلی و کنه، ناپوهي ده کنه، وایي که کعبه افغانستان ته هم راشي نو زه نه ورځم، نعوذ بالله. یو انسان ده حج ته نه ځي، حج نه کوي، پیسې مو سره شته ده، کولی هم شي حج ته نه ځم، حج نه کوي،
نو تاسو څه فکر کوئ چې دا مسلمان دا او که نه؟ بالکل ما ته یو څو دانې ټوکې رایاد کړې خو دلته ریکارډینګ روان ده نه وي کومه که نه که ریکارډینګ نه وای نو بیا به مې کړې وي خو خیر مهرباني بالکل یو خو اولنۍ ګواهي د شهادت که نه که چېرته دا څوک شهادت ورنه کړي ګواهي ونه کړي چې الله زه منم که نه په حیث د معبود یوازې د الله عبادت کوم او یا محمد صلی الله دا خو اساسي شیونه دي له دې نه بغیر خو په هیڅ وجه هم څوک نه مسلمان کېږي همداسې ده که نه دا خو اساسي تاداو ده دا به خامخا وایي که څوک غواړي چې مسلمان شي خامخا به الله جل جلاله مني تکي تنها او یوازې د هغه عبادت به کوي او محمد صلی الله علیه وسلم به په پیغمبري باندې مني دا خو اساسي خبره شو دا نور چې کوم عملونه دي لکه مونځ شو صحیح شو که نه یا روزه شوه زکات شو حج شو دا څلور کارونه نور چې د اسلام بناګانې که چېرته د له دې څخه انکار وکړه چېرته دا په اسلام کې نشته یا نه منم انکار یې وکړه نو ظاهره خبره ده چې دا انسان هم کافر کېږي او له اسلام نه وځي ولې دا داسې شیونه دي چې په دې کې شک او شبهه نشته صحیح ده که نه شک او شبهه نشته دا داسې شیونه دي چې په یقیني توګه باندې په یقیني توګه باندې موږ تاسو ته دا خبرې را رسېدلې دي که نه چې دا په اسلام کې شته دي نو اوس یو نفر راولګېږي او له دې نه ټولو نه منکر شي له دې ټولو منکر شي چې دا نه منم او یا له یو نه منکر شي وایي چې مونځ په اسلام کې نه منم یا حج نه منم یا روژه نه منم یا زکات نه ورکوم نو دا انسان څنګه شو دا انسان چې منکر شو نو کافر شو پوه شوئ که نه انشاءالله ښه اوس حج ده او روژه ده او زکات که څوک دا درې کارونه ونه کړي روژه زکات او حج اصلا نه حج کوي نه روژه نیسي او نه زکات ورکوي یا زکات او حج کوي خو روژه نه نیسي یعنی په دې درې واړو کې یا درې واړه نه کوي یا یو دانه نه کوي نو هغه ته مونږ کافر نه شو ویلی سخت ګناهګار ده سخت ګناهګار ده انکار ترنه نه کوي خو عملي پریکټیس کوي نه صحیح ده نو دې انسان ته مونږ کافر نه شو ویلی صحیح ده که نه نو پاتې شو څو دانې پاتې شو یو دانه مونځ پاتې شو ګورې اولنی خو لاړه پنځه بناوې وې که نه دوه کلمې دي هغه نه بغیر خو امکان نه لري چې یو نفر مسلمان شي او بیا درې دانې زکات روژه او حج دا هم لاړل چې څوک ترنه انکار وکړي به څنګه د کافر ده خو که څوک ترنه انکار نه کوي مني یې خو عملي کوي نه کوي نه نو دا انسان څنګه ده سخت ګناهګار ده او کافر نه ده پاتې شوه د خبره د مونځ دا چې له شهادتینو نه وروسته له کلمې نه وروسته اساسي فرض ده په اسلام کې نو په دې کې د علماو اختلاف ده ځینې علما وایي که څوک چېرته مونځ ونه کړي دا انسان بس کافر شو دا انسان ووت له اسلام په دې کې ډېر زیات احادیث دي حتی صحابه کرام وایي موږ به یوازینی عمل چې یو انسان به هم ورباندې کافر کوو که نه د نبي علیه السلام په وخت کې هغه مونځ نو د مانځه په اړه ډېر داسې احادیث راغلي دي چې دلالت په دې خبره کوي چې څوک مونځ پرېږدي نو کافر کېږي مونځ ډېر اساسي شی ده که نه ځینې علما وایي چې نه کافر کېږي نه دا لوی ګناهګار ده ځینې علما وایي چې یو انسان لکه دی ورور چې ویلي کله یې کوي او کله یې نه کوي دا انسان مسلمان ده خو که په دائم ډول باندې مونځ پرېښود دا انسان وایي څنګه ده دا کافر د دین نه وځي مهمه خبر دا ده چې مونځ ډېر اساسي او اساسي فرض ده ډېر اساسي فرض ده که نه په دې اړه باندې باید مسلمان ډېر متوجه واوسېږي هسې نه چې الله مه کړه دی خوشحاله چې زه مسلمان یم او بیا په حقیقت کې هغه کافر وي د قیامت په ورځ باندې به هم اول د څه شي په اړه باندې پوښتنه کېږي د مانځه په اړه پوښتنه کېږي نبي علیه السلام فرمایي چې د چا مونځ صحیح راووت نو دی په حقیقت کې کامیاب شو نور عملونه نور حساب و کتاب به هم د آسانه وي او دی به پکې کامیاب وي خو چې د اول زینه کې دی تاواني شو ناکام شو راوغورځېده بیا نور مخکې نشي تللی پوه شوئ انشاءالله نو مونځ کې به ډېر زیاته توجه کوئ او انشاءالله کوشش به کوئ یو خو داسې چې کله ناکله عذر وي که نه یو انسان مریض شو سخت مریض ده مونځ نشي کولی ترې پاتې شو یا یو انسان د ویده پاتې شوی په نیت او په اراده کې و چې زه به راجګېږم بس ویده پاتې شوی نه ده خبر شوی هېڅ خبره نشته دا انسان ګناهګار نه ده بس راودې ګرځي یا یو انسان ده چې مثلا ترنهیر فراموش کرده باشه نه اصلا نماز هیچ د یادش نیست یک وقت میبینه که وقت نماز گذشته نماز باید بخوانه گناهگار نیست هر وقت که برش یاد شد یادش آمد در اون وقت نماز بخوانه خلاص یک وقت یک نفر است که سست است تنبل است
به خاطر غفلت خوب میبینه که این وقت نماز صبح شد، صحیح شد، موبایل هم زنگ زد و اذان هم شنید، باز هم خواب میشه. این به این معنی است که این نفر در خطر عظیم است، یعنی دا انسان په ډیر سخت خطر کې ده. موږ تاسو باید حتی الامکان څومره چې کوشش ان شاء الله زموږ تاسو کیږي باید مانځه ته توجه کو او په هیڅ وخت کې هم ان شاء الله منځونه پرې نه دي. کله ناکله منځونه قضا شول بیا هم انسان سره الحمدلله وخت شته ده، تو هغه انسانانو چې قصدن منځونه قضا کړي، صحیح شو کنه، قصدن منځونه قضا کړي باید جدي الله جل جلاله ته توبه وباسي، صحیح شو. او دغه منځونو یو اندازه هم باید ولګي چې څومره منځونه به مانه قضا شوي. داسې علما هم شته دي هغه وایي چې مونځ درنه قضا شو په قصدي ډول باندې کنه، او یا د سستی وجنه تنبلی وجنه مونځ درنه قضا شو، دا مونځ چې ته یو لک وارې هم بیا راوګرځې وایي دا الله جل جلاله نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ فرضاً نن ورځې ماښام وخت را رسېدلی د اوسه پورې، که څوک اوس ماښام مونځو کې کېږي نه کېږي. دغه رقم که چېرته د ماښام مونځ درنه قضا شو قصدن یې پرېښود سست او تنبل وروسته له وخت نه څنګه بیا کېږي؟ چې مخکې له وخت نه کېږي نو وروسته له وخت نه بیا څنګه کېږي؟ یو لک وارې خو یې قضایي راوګرځوه هغه مونځ تاره الله جل جلاله نه قبلوي. دا خبره ډېره خطرناکه او حساسه خبره ده. موږ تاسو انشاءالله چې په دفتر کې که مصروف او که هر حالت وکړه نو دا منځونه به انشاءالله نه پرېږدو. په دې کې زموږ ستاسو کامیابي ده، زموږ ستاسو خوشحالي ده، آرامش ده. قسم ده چې ته مونځ پرې نه دی که نه هېڅ وخت کې هم تا باندې شیطان حمله نشي کولی. خو چې دا رابطه دې د الله سره قطع کړه که نه بس هر رقم خطر ته ته متوجه هغه که د نفس خطر ده او که د شیطان خطر ده او که د انسانانو ده که د دښمنانو خطر ده، تا ته هر څوک په اسانۍ سره ضرر در رسولی شي. خو دغه مونځ ده چې مونږ تاسو له هر قسمه شرونو او له هر قسمه فسادونو څخه ساتي. نو انشاءالله وعده ده که نه چې مونځونه به نه قضا کوو انشاءالله. الله جل جلاله دې اول ما ته توفیق راکړي او بیا دې الله تاسو ته توفیق درکړي چې مونځونه قضا نه کړي. منځونه مهمه خبره پکې دا ده چې منځونه یو په خپل وخت کې کول او دویم دا چې په ښه طریقه باندې کول، درېیمه دا چې د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې باید منځونه وشي. بله مهمه پایه د اسلام هغه ایتاء الزکات، د زکات ورکول. زکات دا په مسلمانانو باندې فرض شوی ده. څوک چې مالدار وي ډېره کمه برخه ده. یو چا عکس اخیسته یو کنه دا بادرنګ نه ده، دا یې 10 ټوټې کړی، 100 ټوټې 10 ټوټې، بیا په هغه کې هغه یوه برخه نه ده 10مه برخه، هغه بیا 4 ټوټې کړی وه، هغه نه یوه برخه راخیستې وایي دغه د زکات مقدار 40مه برخه. دا نور 9 برخې هم ستا شوې، هغه 10مه برخه کې 3 برخې بیا ستا شوې، بس دی ده که نه؟ صحیح شوه؟ همدومره درته بس ده که نه؟ اسلام دا نه دی چې نیمایي ورک، صحیح شوه؟ 40,000 در سره داسې نه دي چې 20,000 ستا 20,000 دی ورکه که نه دی الله جل جلاله در کړی ده دا مال، یا 10,000 ورکه یا 15,000 ورکه. په دې کې فقط په 40,000 کې 1000 افغانۍ ته نشي ورکولی. څنګه د اسلام دعوه کوي؟ ډېر کم مقدار ده که نه؟ دا باید انسان ورکړي. په طلا کې 15 ګرامه راځي، 15 ګرامه چې چا سره یي که زنانه یي که کور کې که ښځې دا باید زکات ورکړي. صحیح شوه که نه؟ که چا سره اوښان وي 15 اوښان وي په هغه کې زکات راځي، چا سره 40 دانې غواګانې، صحیح شوه که نه؟ یا 40 دانې پسونه وي 10 دانې غواګانې، نو په دې کې بیا زکات پرې راځي. نو زکات ډېر کم مقدار ده. موږ تاسو باید په دې کې هېڅ وخت کې هم زړه ونه وهو او دا ونه وایي چې دا زموږ ستاسو مال کموي. صحیح شوه؟ هر څوک چې زکات ورکوي الله جل جلاله د هغه په مال کې برکت اچي، هغه به له تاوانونو څخه خلاصېږي، مال به پر مخ باندې روان او ترقي به کوي. الله جل جلاله به ورته په دې مال کې برکت اچي. صحیح شوه؟ یو سړی ووایي چې یو کال ما زکات ورنک اخوا دېخوا څه بهانې ورته لټولې وې، دومره تاوانونه مې وکړه، اوس وایي د آخرت د وجې نه دومره فکر را سره نه، دنیا غم د وجې نه زکات ورکړو چې اوس بیا روان کلته تاوانونه ونه کړو. صحیح شوه؟ موږ تاسو سره خو باید دا فکر نه چې دنیا کې به تاوان وکړو، د دې په خاطر زکات ورکړو، د الله د رضا په خاطر زکات باید وباسو. انشاءالله زمونږ د مال حفاظت به الله کوي. موږ به د غله سره نه مخامخ کیږو، صحیح ده؟ او دې مال کې به انشاءالله برکت راځي او تاوانونو څخه به هم انشاءالله بچ کیږو. وحج البیت، حج کول دا هم د الله له طرفه یو فرض ده او د اسلام اساسي رکن ده. یو ځلې په انسان باندې فرض ده چې باید حج وکړي، هغه انسان چې مالی او جانی استطاعت ولري. صحیح شو کنه؟ هم پیسې ولري او هم تللی شي هلته. که یو سړی د پیسې لري خو خپله بوډا ده، ضعیف ده، نشي تللی، نشي کولی که نه، نو هغه به څه کوي؟ هغه به بل نماینده ټاکي، خرچه او مصرف به ټول دی ورکوي، بل نماینده، بل کس چې هغه حج کړی مخکې د خپل طرف نه، داسې یو سړی به د حج لپاره لیکي. صحیح شوه که نه؟ خو یو نفر ده چې هغه
ښه تکړه ده ماشاءالله حج ته تللی شي خو پیسې نشته ورسره بیا هم په هغه باندې حج فرض نه ده. یا یوه ښځه ده مثلا ښځه ده په هغې باندې حج فرض ده تکړه هم د حج هم کولی شي پیسې هم لري خو لیکن محرم نه لري. صحیح شوه. نه خاوند ورسره ځي نه ورور ورسره ځي نه پلار ورسره ځي نه کاکا ورسره ځي نه ماما ورسره ځي بس په دې باندې بیا حج څنګه ده فرض نه ده. صحیح ده. د ښځو لپاره یو بل شرط هم سره چې یو محرم به ولري یا خپل خاوند. و صوم رمضان او اخرنۍ بنا د اسلام هغه دا ده چې د رمضان میاشتې روژې به نیسو. صحیح شوه. د رمضان د میاشتې روژې دا هم د الله جل جلاله له طرفه یو لوی نعمت ده چې موږ تاسو ته راکړی یو لوی فرض ده او په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. نو په دې اړه باندې ما تاسو ته د 15 ارکانو په اړه ښه تفصیل درکړ. الله دې وکړي چې تاسو به انشاءالله پوه شوي بیا به تکرار ته ضرورت نه انشاءالله اسانه وکنه. نو الله دې موږ ته اول ما ته توفیق راکړي چې په دې باندې انشاءالله عمل وکړم او صحیح ور باندې پوه شم بیا دې الله تاسو ته د عمل کولو توفیق درکړي. وجزاکم الله خیرا. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمة الله.